یو ځل بیا ننګرهار ولایت کې د ورزش د ډګر حاضر شوي ستاسو په درنو بالکل منظم ډول ډېر ښه حرکت دی اسان دا رویات پسې دوه ټیمونه چې هغه غرور لري مبارک دی ډېر ډېر مبارک شه سلامونه او نیکی د احترامات او پیرزوینې د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو رب تعالی دې ټول روغ او جوړ صحتمند اوسئ یو ځل بیا ننګرهار ولایت کې د ورزش د ډګر حاضر شوي ستاسو په درنو حضور کې ننګرهار ولایت کې د 10 خصوصي ښوونځیو ترمنځ ټورنمنټ نن ورځ دلته ترسره کیږي چې په دې کې به مختلفې لوبې اوسي چې پارکور لوبې او د کرکټ لوبې راځي مو سره تر پایه پاتې او د خپرونه مو سره وګورئ د پوهنې ریاست د جمناستیک ټیم د ننګرهار پوهنې ریاست محترم تدریسي مرستیال مولوي صاحب د قطري عامد روخانه ځینې لباسونه په نظر کې نیول شوي دي او مولوي صاحب په خپلو لاسونو دغه لباسونه د معارف د کوچنیو ګلاليو جمناستیک لوبغاړو ته دا ورکړي مننه کوم محترم معاون صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو او د دغه کوچنیو ځوانانو ګلالیو ماشومانو د ښې او روښانه راتلونکي په هیله د خصوصي د رویا خصوصي ښوونځي دوه کوچني ماشومان چې د جمناستیک په لوبډله کې دي دوی ته مننه ورکوو هغوی نه هلته په خپلو حرکاتو پیل وکړو ماشاءالله 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 ډېر عالي بالکل ماشاءالله ډېر زبردست اساس خبره وه د تریسي نور بال پاینټ په لاس کې یا په دوه لاسونو کې حرکت ورته ورکول بیا په منظم ډول حرکت ترسره کوي په ویاړ کې ورته ووایي بالکل ډېر زبردست حرکتونه ماشاءالله څومره په زړه پورې څومره ښکلې حرکت راغلی یو ځل بیا یاسین نور سمسور په یې کړو لا ټولو سره هیله کېږي تر څو یو غار نه کېني هلته لوبه شوشوونکي نه ګوري چې کومې لوبې ټاس ساتلی دی پرېکړه به صحیح لا ټولو سپردا له ټولو لوبغاړو هیله کېږي تر څو له ټولو شاګردانو هیله کېږي تر څو یو کلستبار شي کېږي لوبه سیالي شوشوونکي نه ګوري چې دعوتن هر زلمی باتور لري دعوتن غرور لري دعوتن هر زلمی باتور لري دعوتن مراسم سرته رسیږي مشران د ننګرهار پوهنې ریاست محترم معین مرستیال لیاقت علي عابد صاحب ورغلي دي د رویا خصوصي زده کوونکي
کوونکي تاسې ګورئ رنګه لباسونو سره په سرو جګري تورو سپینو لباسونو سره دا لوش مخې ته خپل حرکات سرته رسوي فقط یوه یادونه تاسو ته کوو چې د نن ورځې دوه ټیمونه چې هغه ټیمونه عبدالرحیم جلالي او خالد بن ملوک دوه ټیمونه دي د نن ورځې د افتتاح مراسمو لپاره دا دواړه په خپل کې سره سیالي کوي بالکل جالي حرکت بیا ګورو بچي څنګه ول دا حرکت دی استقلال عجيب غرور لري دعوة بیا جالي بالکل منظم ډول ډېر ښه حرکت دی اسانه خبره وکړه دغه ډول حرکتونه ترسره کوي ډېر زبردست حرکت دی عباسین پر ځای بل ماشوم به راوځي که څومره حرکت ترسره کړي یاسین البته بالکل زبردست حرکت دی ګورو چې خو ستاسو تشویق ډېر زیات فهم دی په وړاندې ښه چکچک ورته ووهئ بالکل درنو لیدونکو تاسو دغه نور نمایشاتو کتل دغلته د لوبې ګډون کوونکو او برخه اخیستونکو درانه ځوانان ولاړ دي دوی سره به هم مرکه کوو پوښتنې به کوو سلامونه وروره وعلیکم السلام نوم مبارک مو زما نوم رفیع الله وزیر دی د اکراه حسلي لیسې د ورزشي کمیټې مسؤل یم تقریبا دغه لوبې مخکې هم دلته په ننګرهار ولایت کې ترسره شوي که لومړی ځل ده دغه لوبې پخوا هم داسې ټورنمنټونه ترسره شوي دي خو دا به زما په نظر لومړی ځل چې د معرف تر نظارت لاندې د فرهان حسلي لیسې په نمایندګۍ باندې دغه ډول یو ټورنمنټ چې کوم د خصوصي مکاتبو ترمنځ په لاره اچول شوی دلته به ترسره شي ستاسو د لیسې څخه څومره زده کوونکي او په کومه برخه کې راغلي دي زمونږ د لیسې څخه تقریبا موږ 14 کسیز سکواډ اعلان کړی چې له هغې جملې څخه 15 لوبغاړي موږ سره راغلي دي او زمونږ لوبغاړي چې کوم دلته راغلي هم د کرکټ ټورنمنټ په خاطر باندې راغلي دي په دغه سیالانو باندې څومره خوشحاله او څه غوښتنه هم د په آینده کې ډېر زیات خوشحاله یو چې د معرف تر نظارت لاندې دغه ډول ټورنمنټ په لاره باندې اچول کېږي دا زیاتې ګټې لري یو ګټه خو دا ده چې مقصد په رخصتیانو کې شاګردان له بېځایه ګرځېدو څخه هم منع شي او وخت هم بېځایه ضایع نه شي د هغې جملې څخه دغه ټورنمنټ په لاره اچول شوی دی الله سره رخصتي ده شاګردان تر څو به دغه ورزشي ډګر کې هم یو څه لوبې ترسره کړي او کار وکړي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو سانو څنګه چې تاسو د استاد محترم واورېدل دغه سیالانې په دغې باندې ښه دي چې کله رخصتیان راځي د شاګردان د بیځایه د میلو چکرونو څخه داخلي د همدې زما تر څنګ چې ولاړ د همدې ټیم زده کوونکي او دغه لیسې زده کوونکي دوی سره هم خبرې کوو سلامونه وروره نوم مبارک وعلیکم السلام نوم مې عیسی احمد زی ده او د اکراه خصوصي لیسې زده کوونکی یم دغلته تاسو په کرکټ سیالانو باندې څومره خوښ او خوشحاله یئ هغه وخت مو چې کله د امتحان نه تېرېږي بېځایه چکر نه تاسو ته دغه ښه ده که همغه چکرونه زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې د چهارنیمه امتحانونو بعد 10 ورځې ډېرې بېکاره ورځې دي دغه ورځې دي او چکر او بېځایه ګرځېدل نه دا ډېر ښه ده چې کرکټ وکړو ساعت هم تېري او ورزش هم د صحت ته فایده لري یعنې خپل ټول ملګري هم دلته د کرکټ په ډګر کې هم ګوري هغه خپله وړتیا هم خلکو ته ښایي ټول ملګري هم سره ګورو او خپله وړتیا هم خلکو ته ښایو چې څومره استعداد لرو نه لرو نظر دې څه ده چې دغه فاینل به څوک ګټي اټکل د نظره معلومات نشته خو موږ په خپل ځان باوري یو په ځان باور لرئ اقرا خوسي ښوونځی به ګټي انشاءالله د الله بریا په هیله باندې او نورو ځوانانو ته مو څه پیغام ده بس نورو ځوانانو ته دا پیغام ده چې د اوسګرتیا نه دا ښه ده چې یو ځای ته لاړ شئ تمرین وکړئ یا کرکټ ته لاړ شئ کور نه دا بیرون ووځئ دا ښه ده ډېره زیاته مننه درنو دوستانو موږ سره تر پایه پاتې شو دا نورې خپرونې موږ سره وګورئ
د ودان افغان درنو لیدونکو رب تعالی دې کې ټول رک روغ اوسئ او تر دا دمه مو د لوبې څخه خوند اخیستی اوسي. لوبه ډېره ګرمه روانه ده. همدا شان په دغه جریان کې دلته یو ښوونیز مرکز ده چې زده کوونکي راټول شوي د دوی سره به هم مرکه لرو. سلامونه مدیر صاحب محترم. وعلیکم سلام. نوم مبارک مو؟ زما نوم عمر کوټوال دی او د رویال ایس عمومي مدیر حیث باندې دنده لرم. تاسو ته او ستاسو څومره لیدونکي دي ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. په دې هیله چې ټول به ښه اوسي. ډېره زیاته مننه محترم کوټوال صاحب. دغه لوبې چې ترسره کیږي تاسو دغې باندې څومره خوښي ښیئ؟ حضرت صاحب په لومړي سر کې خو که زه دا ووایم دغه خصوصي مکاتب چې دي دا د معرف یوه برخه ده او دغه 10 ورځې رخصتي ده، د زده کوونکو امتحانونه هم تېر شو. موږ صرف د دغه لوبو نه هدف دا دی چې موږ دغه عموما د دولت ته او زموږ چې څومره مطلب دلته په افغانستان کې دغه اوسیدونکي دي دوی ته موږ دا ښیو چې زموږ د خصوصي مکاتبو دغه اتفاق څومره دی. په دې خاطر باندې د فرهان خصوصي لیسې په کوربتوب باندې دغه د خصوصي مکاتبو چې تقریبا 28 لوبډلې په دې کې مطلب برخه اخیستې ده، دغه لوبې شروع شوي دي او موږ په دې باندې ډېر افتخار کوو چې دلته دا څومره مشران موږ وکتل، لوبغاړي موږ وکتل، دا کوم مېلمانه چې راغلي وو، نو دا زموږ د اتفاق یوه نښه ده. دا بالکل یو اتفاق او اتحاد یو همغږي ښیي چې دا ټول لیسې په یو اتفاق اتحاد باندې دي. د ستاسو د لیسې نه کومې کومې برخې زده کوونکي راغلي، په کومو لوبو کې به لوبېږي له خیره؟ حضرتي صاحب موږ عموما په سپورټ لپاره مستقل ځان ته دغه لرو، ټیم لرو او د هغې لپاره موږ بیل استاذ نیولی دی. په هغې کې زموږ د بشیر استاذ چې دغه نمایندګي کوي د سپورټس. موږ هره برخه کې دغه لرو، ټیمونه لرو. د جمناسټیک لپاره موږ ټیمونه لرو، د کرکټ لپاره لرو، والیبال، همدارنګه نور چې کوم دغه ورزش کې کوم لوبې دي. نو اوس دلته زموږ د جمناسټیک ټیم راغلی او اوس رسنګ کې د کرکټ لپاره چې زموږ کوم دغه ټیم دی هغه راغلی، دغلته دا ستاسو شاته ولاړ دی. درنو هیوادوالو تاسو به په دغه ویډیو کتلی هغه کوچنی ماشوم فکر کوم دا د رویا ښوونیز مرکز زده کوونکی ده. دا د نرسري صنف زده کوونکی دی. بس د مټې مو د خدمت غښتلی اوسه. خدای مو ښاد او آباد لره. که په وروستۍ کې هیوادوال د کوم پیغام لري ودان ایف جي خدمت کې ده ستاسو. ډېره مننه. پیغام خو مې دا دی چې لکه څنګه چې موږ تاسو په تعلیم برخه کې یو بل سره مطلب لاس یو کړی دی او یو بل ته مطلب اوږه ورکړې ده او په تعلیم برخه کې ټولو نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. نو په دغه برخه کې هم زموږ خو د دولت نه یو غوښتنه دا ده چې څنګه د تعلیمي مراکز مطلب خصوصي مکاتب دي، دولتي دي، ښوونیز مرکزونه دي، پوهنتونونه دي، دوی لپاره چې یو اتحادیه جوړه شوې ده. نو خصوصي مکاتبو ته هم یو اتحادیه جوړه شي. مطلب هغه خصوصي مکاتب چې په خپلو مکاتبو کې لوبډلې لري، مطلب د سپورټس لپاره استادان لري او هغوی مطلب تشویقي دوی ته باید یو خاص یو نماینده وټاکي او هغوی لپاره مطلب میاشت په میاشت وي یا 2 میاشتو کې 3 میاشتو کې یو برنامه په لار باندې اچوي لکه څنګه چې دا اوس شروع شوې ده. نو دا به زموږ لپاره هم ښه وي، د هغوی لپاره هم ښه وي او دا د وطن د آبادۍ او د ښېرازۍ لپاره هم یو ښه مثال وي. درنو هیوادوالو زموږ هدف هم دغه و چې دغه لیسو نمایندګانو سره خبرې وکړو او د دوی دا پیغامونه واورو. کوټوال صاحب ډېر یو ښایسته خبرې ته اشاره وکړه چې دوی دپاره یو اتحادیه جوړه شي. د خصوصي لیسو څخه به موږ تاسو ډېرې استفادې واخلو ځکه دا یو همغږي او د یو شموله دپاره بهترین کار ده چې تر څو دوی دپاره یو اتحادیه یو ټولنه جوړه شي. ډېره زیاته مننه کوټوال صاحب. خدای مو آباد لره. ځوانان تاسو هم د بریا په هیله باندې او امید ستاسو څه ده کرکټ په برخه کې ګټه به د چا وي له خیره؟ ګټه انشاءالله زمونږ به وي. بس تر پایه موږ سره پاس شي وګورو چې ګټه به د چا وي. دلته خوار یو لیسه د خپل ځان نمایندګي کوي چې موږ یې ګټو. موږ سره تر پایه پاس شي او نور وګورئ را سره. د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو تاسو موږ سره د نورې برخې وکتلې او د خصوصي ښوونځیو د مشرانو همداشان د مدیرانو خبرې تاسو واورېدلې. همدې اساس باندې دغه لوبې چا دغه ځای ته برابرې کړي دي، د زمینه سازي چا کړې ده او دغه امکانات دپاره خواري او محنت چا کړی هغه تر څنګ ولاړ یو او معرفت به هم وکړي او دغه په اړه موږ ته مکمل معلومات راکړي. سلامونه مدیر صاحب. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
عاشق الله نجيبي ما د ننګرهار ولایت د خصوصي ښوونځیو د شورا مشر او په همدې اساس د فرهان خصوصي عالي لیسې مؤسس. دغه لوبې په ننګرهار ولایت کې لومړی ځل ده او که نه لومړی ځل دغه شان جمع و جوړ شوی ده؟ ډېره مننه. نه پخوا هم دغسې ټورنمنټونه په لاره باندې اچول شوي دي، خو سږکال موږ ورته ډېر ښایسته او منظم ترتیب ورکړی دی انشاءالله، او منظم په 10 ورځو کې انشاءالله دا لوبې پای ته رسېږي. یوازې دلته کرکټر سره کېږي که نور لوبې هم په دې کې شتون لري؟ یوازې کرکټ ټورنمنټ دی د خصوصي ښوونځیو ترمنځ، تقریبا موږ سره پکې 30 لیسې دي او یوازې کرکټ لوبه ترسره کېږي. د ښوونځیو مابین به کرکټ لوبې ترسره کېږي او دا شان چې دغه نور نمایشات جمناستیک ترسره کېږي دا د دوی خپل شاګردان دا په لومړي ځل په لومړي ورځ باندې دغه د غونډې په پار باندې ترسره شوي وو، نور ورځې به جمناستیک نه ترسره کېږي، یوازې دغه لومړۍ ورځ باندې دا یو نمایش وړاندې شو او انشاءالله نورې ورځې 10 ورځې به بیا کرکټ لوبې ترسره کېږي. تر اوسه دغه مالي سپانسر ستاسو د دولت د خوا نه کېږي که نه همدغه شورا هم خپل راټولې کړي د ښوونځیو مابین کې؟ هغه ټیمونو چې موږ سره په دغه ټورنمنټ کې برخه اخیستې ده سپانسر ټول د همدغه ټیمونو د خوا نه دی، خپلو منځو کې ټیمونو سپانسر کړی. یعنې دغې هدف هم څه ده، مفهوم څه ده چې دغه لوبې تاسو ترسره کړي او چې نن تاسو ننګرهار په سطح باندې دغه ځای کې تاسو ترسره کړي؟ یو خو دا چې د پوهنې جلیله وزارت موږ ته د بدني روزنې یو مضمون په نصاب کې ځای په ځای کړی دی، دغه نصاب د تطبیق په خاطر او بل دا ډول د خصوصي ښوونځیو د اتفاق او اتحاد لپاره مو دا ټورنمنټ په لاره اچولی. تاسو په دغې باندې څومره خوښ او خوشحاله یئ او هیوادوال ته مو پیغام څه ده، غوښتنه مو څه ده؟ طبیعي ده چې په دغسې برنامو باندې هر انسان خوشحاله کېږي. زه هم خوښ یم چې ټول خصوصي ښوونځي یو موټی دي، یو اتفاق او یو اتحاد دي، او ځوانانو ته پیغام دا دی چې په دغسې ټورنمنټونو کې دغسې لوبو کې برخه واخلي او همیش لپاره د خپل صحت خیال د سپورت له لارې وساتي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، رب تعالی دې ستاسو مټې غښتلې لري، خدای دې اجرونه درکړي، دغه شان دغه ځوانان هم راټول کړه تر څو دغه 10 ورځې فضول تېرې نه کړي او په خپل ورزش باندې تېر کړي. درنو دوستانو مو سره تر پایه پاتې شئ او د لوبې جریان مو سره وګورئ. د ودان افغان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله مند یم چې تر دا شیبه مو سره تنګ شوي نه اوسئ او د خپرونې څخه هم خوند اخیسئ. څنګه چې تاسو ته بهتره معلوم ده په لومړی ځل په ننګرهار ولایت کې دا شان یو جذباتي لوبه چې د خصوصي ښوونځیو ترمنځ ترسره کېږي. د پای شیبې دي چې تاسو څنګه په خپرونه کې ولیدل ډېر یو جذبه کې لوبه روانه ده چې په وروستیو شیبو کې د اتفاق خصوصي ښوونځي همدا شان د وحدت خصوصي ښوونځي پای لوبې دي ګورو چې څوک یې بریا ګټي. بس موږ سره تر پایه پاتې شئ او خپرونه راسره وګورئ. نظم ډیسپلین سپورتي اخلاق دواړه منډلې باید ډېر پوره کړي. وروستي یو کال د دغه سیالیو د پای ته رسېدو بیا ګورو وروسته کال بالکل بلیا د خپل سره د دغه سیالیو لرګي
خران صاحب سلامونه. سلام. پیغام دې وړاندې کړه لوبې بریا په اړه باندې. بریا خو داسې چې دوه لوبډلې فاینل ته ځي، دواړه هغه قوي لوبډلې دي، دواړو کې استعدادونه وي. نو دا چې یوه لوبډله یې بایلي او بله یې ګټي، نو موږ لپاره خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا لوبې ډېرې ښې وشوې او ډېر داسې په ارامه فضا کې ترسره شوې، داسې جنجالونه او لانجې او داسې بد څه پکې پېښ نه شو. دا ټورنمنټ ډېر ښه و او ډېر ښه پای ته ورسېد. څومره خوښې په دې باندې راتلونکي پیغام څه ده چې آینده کې څه وشي باید؟ پیغام زمونږ ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی کوم کار کوي، هر کار چې ووسي چې مقصد مثبت کار ووسي، نو هغې کې بعضې منفي اړخونو ته پام ونه کړي، هغه منفیاتو نه ځان وساتي. لکه دا ټورنمنټ چې وشو ممکن دی که به داسې پېښې کېدلی شي، یا به دا لوبې خرابولې، یا به د نور خلک چې موږ ګورو د دوی ذهنیت به یې خرابو، دا څه پکې ونه شوه. نو هر کار چې کېږي دغسې په اتفاق او په ورورولۍ سره وشي، ډېر به ښه وي. ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، څرنګه چې تاسو کتل په ننګرهار ولایت کې د خصوصي ښوونځیو ترمنځ لوبې ترسره شوې او ټورنمنټ ترسره شو. نن ورځ خوشبختانه چې ډېرو هڅو او د زیار او د کوښښونو او بریا یې وحدت خصوصي ښوونځي ترلاسه کړه. زما تر څنګ چې ولاړ دا د وحدت خصوصي ښوونځي مدیر صاحب، دا د دوی سره به هم خبرې کوو او د دوی کپټان سره هم خبرې کوو چې آیا دوی په دومره امید او تمه راغلي وو چې نن ورځ به دا بریا موږ ګټو او که نه ګټو. مدیر صاحب سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو ته زما له طرف نه چې دی سلامونه او نیکې هیلې. په اول کې هغه خلکو ته کوم چې دا ټورنمنټ تنظیم کړی او ډېر په ښه طریقې سره سرته ورسېدو، ډېره زیاته مننه. په هیوادوالو د غږ څه ده چې دغه شان دا لوبې ترسره کیږي؟ زه فکر کوم په ننګرهار ولایت کې دا شان لوبې مخکې ترسره شوي دي د خصوصي ښوونځیو ترمنځ، خو دا شان جذباتي لوبې چې 9 ورځې دوام وکړو او وروستۍ پایلوبه یې وحدت خصوصي ښوونځي وګټله، د نورو هیوادوالو باندې څه پیغام ده چې دغه شان لوبو لپاره لارې هوارې کې اسانتیاوې کې څه پیغام ده؟ بس ټولو هیوادوالو ته همدغه پیغام دی چې څنګه چې تاسو وکتل چې د زده کړې سره سره ورزش هم ډېر زیات ضروري دی، نو ټولو هیوادوالو باندې همدغه غږ دی چې د خپل ځان په خاطر باندې د خپل ښه صحت په خاطر باندې او ماشاءالله اوس چې دی امنیت هم دی هر طرف ته، نو ټولو باندې غږ دا دی چې په دغه سپورتي برخه کې چې دی پوره همکاري وکړي او برخه واخلي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو، همدا شان دغه د وحدت خصوصي ښوونځي د کرکټ کپټان هم سره د کپټان صاحب مهرباني. سلامونه. وعلیکم سلام. نوم مبارک دی. فهیم شاه. څومره خوشحاله په دغه سیالي باندې چې تاسو مابین کې نن ورځ په ورورولي او په ملګرتیا باندې پای ته ورسېد چې تاسو پای د اتفاق لیسې سره و؟ ډېر زیات خوشحاله یم او ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله یم. نور څه به ووایم درته؟ تمه او امید یم دومره و چې زه به نن بریا وړم خپل ټیم سره. و انشاءالله زه خو به همدې امید باندې راغلی وم چې به ټورنمنټ کې به اخري فینال پورې ځم او فینال به ګټم انشاءالله. بس بیا نو ته ډېر زیات مبارک وي. خوشحال لره. په وروستۍ کې د پیغامي ودانې افغان یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې ده. ستاسو دغه 9 ورځو خپرونې ټولې موږ راټولې کړي، انشاءالله تاسو به خپرو بیا به په شریکه سره ګورئ. په وروستۍ کې یو پیغام هیوادوالو ته څه پیغام وي، خپل ملګرو ته دې څه پیغام وي او یا د بریا په اړه باندې څه پیغام وي خپل؟ زه نور څه نشم ویلی. بالکل دا ډېر زیات دغه رښتیا هم دا ډېر یو احساس وخت یو احساس چې لوبه کله وګټل شي بیا هغه وخت کې پیغام خلکو ته ترسره کولی شي. درنو دوستانو، دا وه زموږ په ننګرهار ولایت کې د خصوصي ښوونځیو تر مابین د کرکټ سیالي. هیله من یم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي. زه جاوید حضرتي او ما سره حمایت الله ساده چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تر هغې مو په لوی الله سپارم. چېرته چې هسې ښاد او آباد اوسئ. مبارک دی ورته. او اوس به دغه مشرانو نه هیله کوو چې ګټونکي لوبډلې ته به د دوی دغه لوبډلې ته د دوی ټرافي ورکوي. ګټونکي لوبډلې ته به ټرافي ورکوي. کپتان فهیم شاه ته بلنه ورکوو چې راشي، هغه به دوی ته ټرافي ورکړي.
مبارک دی ډېر ډېر مبارک شه چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه